الله وی صادرې دې راواچوي په خپلو غاړو باندې او دې دا خبره ثابته شو چې صادر کله په غاړه باندې راچې نو مخ به پکې پټې نو په دې کې رد دی په هغه علماو باندې او په هغه خلکو باندې کوم چې دا وایي چې د زنانه دپاره مخ پټول واجب نه دي او غوره دي ګوره مخ پټول هغه واجب دي چې د غاړې پټول واجب دي نو د مخ پټول خو به واجب ولا یبدین زینتهن او نه دې ښکاره کوي ډول خپل دې ذکر ډول نه مراد مخ شو د سر ویښته شو لاسونه شو پښې شوې دا نشي ښکاره کولی ډول د زینه الا لبعولتهن مګر خاوندانو خپلو ته دا مسله یاد ساتئ که د مخ دا پټول لازم نه وي نو بیا الله دلته ولې دا خبره کوي چې ډول دې نه ښکاره کوي مګر دوی ته بیا خو خبره عامه وي چې مخ پټول لازم نه دي او ښکاره کولی شي د هر چا په مخ کې بیا د استثنا ته څه ضرورت دی چې خاوندان او رونه او رویرونه دې ته څه ضرورت شو او انشاءالله دې مسلې تفصیل را روان دی یا به په دې صورت کې وکړو یا به په صورت الاحزاب کې وکړو هلته هم د پردې مسله ده نو یا به هلته تفصیل وکړو یا به دلته انشاءالله نو دا ډول نشي راښکاره کولی مګر خاوندانو خپلو ته یا خپلو پلارانو په مخ کې یا د سخر په مخ کې یا د زوی په مخ کې یا د خاوند د زوی په مخ کې یا د رونو په مخ کې یا د رویرونو په مخ کې یا د خورینو په مخ کې او به دې سره سلسله ګوره کته ځي چې کله وویل شو کنه چې پلاران نو په پلارانو کې څوک دننه رالو نیکه او ببره بیا زامن نونوسي کړوسي چې څومره یې ټول پکې دننه رالو رویرونه بیا په کته ځه خورینه بیا په کته ځه او موږ دا خبره پرون ذکر کړې چې په دې کې مامام راغی او تره پکې هم دننه راغی نو یو زنانه د ماما په مخ کې مخ ښکاره کولی شي د تره په مخ کې ښکاره کولی شي دې کې څه حرج نشته او نسائهن یا زنانو ته زنانو نه مراد دلته مسلمانې زنانه دي مسلمانې زنانه د کافرې زنانه په مخ کې مسلمانه زنانه خپل زینت او ډول نشي ښکاره کولی او ما ملکت ایمانهن دیزی کی مراد چی دینا غلامان یا وینزی نو که دوی مشرکانو موی خو خبر نه دوی نه پرده نشتی ځکه چې دا الله سبحانه وتعالی د اجازت ورکړی او التابعین غیر اولی الاربة من الرجال یا خدمتګاران چې نه دي شهوت والا د سړو نه هغه کسان چې کور والو کې شامل دي خو د هغوی ښځو ته هېڅ رغبت او هېڅ حاجت نشته لکه ډېر بوډا یا نامرده یا لیونی د کور سړی دی او په زنانو کې د سره رغبت او حاجت نشتی نو زنانه له جایز دي چې د ده په مخ کې مخ ښکاره کړي د ده مخې ته راوځي په دې کې څه حرج نشته او الطفل الذین لم یظهروا علی عورات النساء یا هغه ماشومانان چې هغه نه دي خبر په عورتونو د ښځو باندې نو نن سبا ماشومانان ما پرون دا خبره مختصر وکړه نن سبا ماشومانان هغه د موبایل او د ټیو او د ډیش د برکته په ډېر څه باندې خبر شوي نو احتیاط هغه دا دی چې هر ماشوم کور ته هغه پرې نه ښودی شي هغه ماشوم به ته په دې باندې پېژني یو خو په خبرو باندې چې دی په خبرو کې څومره چالاک دی څومره پوهه دی دویم دا چې د کوم ماشوم چې دی زنانه ته نیغ نیغ ګوري نو پوه شي چې دا ماشوم پوه دی په زنانو باندې یو نیم ماشوم وي کنه دی زنانو ته ګوري او دا یو نیم ماشوم به په دې پروا نه چې د زنانه نه که دا سړی د خو خپلې لوبې کوي خپلې خبرې کوي دی اوس نه دی پوه د زنانه په عورت باندې چې په زنانه او په سړي کې څه فرق دی د دې قیسو میسونه نه دی خبر هېڅ خبر نه که دی دنه کور ته راشي دلته بله مسله هغه ده چې دی پکې ذکر نه کو چې لیور یې پکې ذکر کو ذکر یې پکې نه کو تره زوی ماما زوی اوښې د خور خاوند ذکر کو پکې یو هم نه یې ذکر کړی د دې ټولو نه به ښځه پرده کوي د دې ټولو دا شرعي پرده ده که دې ورسره لګي او که دې ورسره نه لګي
که دې ورسره لګي او که نه لګي خو دا حکم د الله دی دا حکم د شریعت دی رسول سلم په یو حدیث کې دا خبره بیانوله چې زنانه به د دې سړو نه ځان لرې ساتي پردي سړي به د پردۍ زنانه سره نه کیني یوازې یو کس تپوس کې رسول الله وي د خاون خپلوان الحمو رسول سلم ته د خاون خپلوان خو مرګ دی د خاون خپلوان سره مرګ دی ته څنګه دوی پرېږدې یوازې که څوک دا ووایي چې پرده نشي کېدی غریبي ده او کورونه یو دي لازم نه ده چې پرده به شرعي پرده به کېدی لپاره به کورونه جدایي دا چا ویلي چې کور به جدایي په یو کور کې دننه کېږي شرعي پرده هغه داسې چې بغیر ضرورته دی چې کله د ښځو ته پته وي چې دا سړي په کورونو کې دي هغو له نه ده پکار چې د سړو مخې ته اوړي راوړي داسې نشي کېدی که دا هم نشي کېدی هېڅ ضرورت نشته چې دا وله د ټیبل یو شی راوړي او بل شی راوړي په خیر که ورته ولې وایي ورته په خیر باندې هېڅ حرج نشته د کمرې د دروازې نه ورته په خیر وایي پلاني په خیر راغلی خو آیا لازم دی چې د پلاني سره به لاس میلاوئ زمونږ خو دا وایي که نه چې وربشي لاس به میلاو کړي او هغه پخوانی عادت اوس ورک شو یعنې پخوانی عادت خو دا دی چې د خپله به وله لاس هم وړلی مشران دي که نه هندوانو هغه رواج مونږ کې خپله به لاس هم وړلی لازم دی چې دا ښځه به دا چل کوي او دا به بیا هلته د هغه خوا ته کیني نه زه راغلی زه ستا کور ته مثال کې رالم راغلی زه ستا سره ملاقات لایم زموږ منځ کې خپلولي ده که هر څه ده یو بل سره موږ ملاقات وکړو خبره ختمه شو او زما دې کې څه کار دی چې د پلاني ښځه ما سره کېناسته او که کېنناسته دا خو د کچه خلکو د سپکو خلکو خبرې راوبوځي وي خفه یم ته لکه ولې خفه یې څه چلو وایي ښځه ما سره کېنناسته دا سړیتوب خبرې کوې ته ښځې ما ته وي په خیر وي خو راښکاره نه شوه ته د سړیتوب خبرې کوې هغې ستا سره څه کار دی تا ته به راښکاره کېږي ستا سره څه کار ستا د هلکانو سره کار سړو سره خبره ختمه شوه نو شرعي پرده په یو کور کې دننه هم کېږي هغه داسې چې که په خیر وایي حال احوال معلومولی شي د دروازې نه د کمرې د دروازې نه د برجي خانې دروازې نه وایي د وایي پلاني په خیر دی څنګه یې واړه دي څنګه دی هېڅ خبره نه کې حرج نشته خو د هغه مخې راتله او د هغه سره کېناسته بغیر ضرورت او د هغه سره به یوازې کېناسته او د هغه سره په ټلیفون باندې بغیر ضرورت خبرې دا کم شریعت دی دا کم دین دی رور دی صحیح د مقام شته خو رور د دین نه ګوره موږ ته ګران نه دی دا خبره صحیح ده که غلطه ده موږ ته ګوره دین د ټولو نه زیات ګران دی د پلار نه راته هم ګران دی د زوی نه راته هم ګران دی او د رور او د قوم او د ملک او د هر څه نه راته ګران دی نو دلته دا فایده د ساتي چې د دوی تذکیره پکې ونه شوه نو چې د دوی تذکیره پکې ونه شوه نو مطلب دا شو چې زنانه به د دوی په مخ کې څه کوي پرده به کوي ولا یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن او خپې دې نه راچې ځمکې له د دې دپاره چې معلوم شي خلکو ته هغه چې دوی پټۍ د ډول خپل نه دې ځای کې علماء و مفسرین دا خبره لیکي چې په دې کې منع د هر هغه پټ ډول او سنگار نه راله چې په حرکت سره ښکاره کېږي لکه څه شی لکه پانزیب د یو نیمه زنانه د پانزیبونه دې دپاره چې څه چلو شي وایي چې ډول خو ډول ټول کوي چې راښکاره شي خلکو ته چې راښکاره شي خلکو ته د دې نه منع راغلې ده یو نیم زنانه د دنګ سینډل استعمالوي دې دپاره چې بهر ټکا کوي نو چې د دې سړو ورته پام شي والعیاذ بالله نو یو نیمه زنانه دم په دې کې دننه راړي یو نیمه زنانه خوشبو استعمالوي تیزه او د خوشبو استعمالولو دا مسله موږ تفصیلا ذکر کړې او سوالاتو جواباتو کې دلته ورته بیا اشاره وکړو یو زنانه چې خوشبو استعمالوي نو دا په درې قسمه ده یو هغه
چې هغه د دې دپاره خوشبو استعمالوي چې په خلکو باندې بین ولګي په لاره زه تېرېږم چې په سړو باندې بین ولګي او د سړو توجه زما طرف ته شي رسول صلی الله علیه وسلم وایي دا ښځه والعیاذ بالله زناکاره ده دویمه هغه ښځه ده چې د هغې دا اراده نشته چې په سړو دې ولګي نه یې دغه طرف ته سوچ دی خو بهر ته راوته خوشبو وکړه دا ګناهګاره ده دا څه ده ګناهګاره په دې او په هغه کې فرق شته څه فرق دی نیت کې فرق دی فتوی چې لګوئ نو لږه ګزاره کوئ لږه څه کوئ داسې نه ښځه وینه خوشبو دا زناکاره ده ګوره ورته وایي نه نه صبر کیدای شي دا ښځه دې مسلې نه نه خبر یوه او کیدای شي دې دا خوشبو دې لپاره بس عامه لګولې خوشبو ده ومې لګوه دی سوچ هم نشي چې په سړو دې دې بین ولګي نو دا دویم قسم شو دریم قسم زنانه هغه ده چې خوشبو یې استعمال کړه او دی وایي چې زه خو اسیم د ګاډي نه د کور نه ګاډي ته خیږم او د ګاډي نه بیا کور ته کوزېږم داسې هم کېږي که نه او دا په هېڅ چا باندې دا خوشبو نه لګي نو استعمالولی شي که نه شي استعمالولی استعمالولی شي څلورم قسم ورسره بل واله ځه یو زنانه د خوشبو یې لګولې ده دا خوشبو په چا نه لګېده په ګاډي کې دننه ناست او اکسیډنټ وشو اکسیډنټ وشو دې کې دا زنانه د ګاډي نه راووته او خلکو اوچته کړه او هسپتال ته یې په خلکو خوشبو لګېده دا زنانه ګناهګاره ده نه د ګناهګار ځکه چې دې په لاس کې نه وه نو دا یو فایده مې راته ذکر کړه او اهمه فایده ډېره قیمتي فایده مې تاسو ته ذکر کړه چې کومې زنانه چې خوشبو لګي هغه په څلور قسمه دي نو زنانه چې کله خوشبو لګي دې لپاره چې سړو باندې بین ولګي نو دا هم پټ ډول دی او دی راښکاره کوي نو دا هم په دې آیت کې دننه رالو چې الله ترې منع کړې ده وتوبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون او توبه وباسئ الله ته ټول ای مؤمنانو لعلکم تفلحون د دې دپاره چې تاسو کامیاب شئ